السلام علیکم. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو په همدې هیله چې روغ او جوړ به وئ. دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو ته هغه بستونه چې د افغانستان د احصایې او معلوماتي ادارې لخوا اعلان ته سپارل شوي د هغوی د ثبت نام کولو طریقه په تفصیلي ډول وښایم. نو دوستانو که تاسو غواړئ ورته ویډیوګانې یعنې موږ په دې یوټیوب چینل کې ستاسو لپاره هغه بستونه چې د افغانستان د خصوصي برخې او یا مثلا د دولتي بخش لخوا اعلانیږي او د هغوی ثبت نام په انلاین ډول دی، نو هغوی ته د ثبت نام کولو طریقه تاسو ته په همدې یوټیوب چینل کې موږ وخت نه وخت ښیو او د هغې په اړه ویډیوګانې اپلوډ کوو. نو دوستانو د دې لپاره که تاسو غواړئ زموږ هره تازه ویډیو ترلاسه کړئ نو د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن چې تاسو وینئ په همدې باندې کلیک وکئ او ترڅنګ یې د زنګ نشان ووهئ تر څو زما د ویډیوګانو نوټیفیکیشن تاسو ته درشي او تاسو ترې خبر شئ. نو دوستانو همدا ډول موږ په دې یوټیوب چینل کې ستاسو لپاره د ساینس او ټکنالوژۍ په اړه نور خوندور معلومات هم نشر کوو. نو راځو لومړی په ټولیز شکل تاسو لپاره دغه بستونو په اړه معلومات درکوو. تاسو کولی شئ د وین سکالرشپ پر ویبپاڼه باندې د دغې بستونو په اړه معلومات وګورئ. نو دوستانو تاسو ته به لنډ معلومات درکړم چې دغه بستونه 898 بستونه دي چې د احصایې او معلوماتي ملي ادارې لخوا وړاندې شوي دي او په همدې ډول سره 496 د کارمندانو لپاره دي چې کاري تجربې ته ضرورت نه لري او 93 بیا د کیفیت کنټرول په برخه کې دي چې کاري تجربې ته ضرورت لري، البته یو کلنې کاري تجربې ته د مدیریت په بخش کې او 10 بیا د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې دي او همدا ډول 2 د سرټيم او 10 د برښنايي تذکرو د مرکز د مدیر په حیث کوم چې کاري تجربې ته ضرورت لري او 186 بیا د خزینه او برخه کې ځانګړي شوي دي. تاسو کولی شئ دغه لینک له طریقه دغه ثبت نام هغه مرکزي پاڼې ته لاړ شئ یا مثلا دوستانو تاسو کولی شئ په ګوګل کې تاسو کولی شئ موبایل کې او یا مثلا په کمپیوټر کې دغه ثبت نام تاسو کولی شئ jobs.com ولیکئ. نو کله چې تاسو دا ولیکئ نو تاسو به ته یو ویب سایټ را خلاص شي. دغه ویب سایټ کې هم معمولا دغه کوم بستونه چې اعلان ته سپارل شوي دلته اعلان شوي نو تاسو کولی شئ د لګانه هم تاسو هغه هلته ثبت نام وکړئ. دغه ویب سایټ دی دوستانو تاسو یې کولی شئ وګورئ. دلته مکملا هغه بستونه چې په 5 برخو کې دي 5-6 برخو کې دي دا تاسو کولی شئ دلته د هغې په اړه معلومات وګورئ. مثلا که کارشناسي ټکنالوژي معلوماتي په اړه تاسو معلومات غواړئ نو په دې باندې کلیک وکئ. دلته به دوستانو تاسو ته تفصیلا د هغې په اړه معلومات درکړل شي. مثلا 110 بستونه دي په دې ولایتونو کې دي او په همدې ډول کوم شرایط د لپاره مهم دي، دنده، معاش څومره دی او څو بستونه دي په هر ولایت کې. همدا ډول سره دلته مثلا د لینک له طریقه تاسو کولی شئ د هغې ثبت نام که دې لینک باندې تاسو کلیک وکئ نو تاسو هغه پاڼې ته بیایي چې د دې لګانه تاسو ثبت نام کولی شئ. نو د لپاره دوستانو البته مهمه دا ده چې لومړی تر هر څه کله چې تاسو ثبت نام کوئ ستاسو لپاره باید د ډیپلوم کاپي یعنی تاسو چې ثبت نام کوئ تاسو د لیسانس سند باید ولرئ یا د هغې نه پورته. نو د لپاره تاسو باید پاسپورت یو سایز عکس د ډیپلوم کاپي او ترڅنګ د ترانسکریپټ یا مثلا تصدیقنامه چې د وزارت لخوا تایید شوي وي په همدې ډول سره تذکرې کاپي دا باید تاسو ولرئ. د هغې نه وروسته دوستانو کله چې تاسو زه باید تاسو ته نمونه هم وښایم. مثلا دا تذکره ده دا دوستانو ترانسکریپټ دی په همدې ډول دا عکس دی دلته دوستانو تاسو کولی شئ وګورئ. نو راځو دوستانو تاسو ته به زه د ثبت نام طریقه په تفصیلي ډول وښایم. نو لومړی تر هر څه کله چې تاسو هماغه لینک باندې چې ما تاسو ته وښودل کلیک وکئ دلته تاسو د ویب سایټ ته راولي. دلته به دوستانو کله چې په اوله خانه باندې تاسو کلیک وکئ تاسو مثلا کوم بخش کې چې غواړئ ثبت نام وکئ دلته 1 2 3 4 5 6 بخش کې ثبت نامونه کولی شئ. یعنې 6 سیکشنونه لري. مثلا زه غواړم د سرټیم لپاره مثلا ثبت نام وکړم دا تاسو انتخاب کئ. نو کله چې دوستانو تاسو دا انتخاب کئ نو
دوستانو دا چې انتخاب کوئ دلته بست قراردادي دی او ولایت به تاسو انتخاب کوئ. مثلا زه یو ولایت پکې انتخابوم، مثلا پکتیا. د هغې نه وروسته راځو دلته به تاسو نیم ولیکئ، خپل نوم به تاسو ولیکئ په پښتو باندې. البته مثلا زه دلته یو نوم ورکوم، مثلا احمد. دلته به تاسو خپل تخلص ولیکئ، مثلا بهار. دلته به د پلار نوم ولیکئ محمود، او دلته د خپل نیکه نوم ولیکئ. زه به یو نوم ورکم نایب. دلته به دوستانو تاسو د موبایل شمره ولیکئ، البته د مثبت علامې او درې نمې شمارې په وهلو سره، او دلته باید تاسو په انګلیسي باندې ولیکئ. نو کله چې دا تاسو ولیکئ د هغې نه وروسته به دلته تاسو ایمیل داخل کئ. کله چې ایمیل داخل کئ دلته راځو ژبه انتخابوو. دا تاسو نه قید دی، او یا که ضرورت تاسو کولی شئ جنسیت ورته وټاکئ. مدني حالت مثلا متأهل. د زیږېدو ځای زه به ننګرهار انتخاب کوم، او دلته مثلا د زیږېدو نیټه ده، تاسو کولی شئ یو نیټه ورته انتخاب کئ، کومه نیټه چې تاسو پاسپورټ یا تذکرې نه هم تاسو کولی شئ دغه پیدا کئ. نو مثلا دا 1494 ریاست څلورمه نیټه. دلته به تاسو د تذکرې په اړه معلومات داخل کئ. تاسو که خپله تذکره راواخلئ او دلته یې وګورئ، دلته ټوک، نو ټوک مثلا ټوک ګڼه دلته په اول هغه کې به تاسو د ټوک ګڼه ولیکئ. په دومه کې صفحه، یعنې دلته دغه شماره د پاڼې ګڼه، او دریمه کې به تاسو د صفت ګڼه ولیکئ. نو زه به دلته دا ور داخل کم، دا به یو ولیکم. او خو مهمه خبره دا ده چې تاسو باید هم نمبر ولیکئ او هم باید په حروفو ولیکئ. نو دلته به تاسو یو ولیکئ، بیا وروسته ولیکئ چې اول. نو د هغې نه وروسته دا به عدد تاسو ولیکئ، مثلا 23. دا به تاسو ولیکئ 345. دا به تاسو د تذکرې شماره شي، یعنې دلته به تاسو د تذکرې نمبر داخل کئ. د هغې نه وروسته به دلته راشئ، په دې ځای کې به په ثبت معلومات په دې باندې کلیک وکئ. کله چې په دې باندې کلیک وکئ، اوس راځو مرحله بعدي په دې باندې کلیک کوو. خو که چیرته تاسو مخکې له دې نه چې په ثبت معلومات په دې باندې کلیک ونه کئ، نو بیا تاسو مخکې نشئ تللی. لومړی به تاسو دغه معلومات لومړی ثبت کئ. کله چې تاسو معلومات ثبت کړل، د هغې نه وروسته تاسو بعدي مرحلې ته تللی شئ. دوستانو مهمه خبره دا ده چې تاسو باید دغه شمارې په انګلیسي باندې داخلې کړئ، ځکه پښتو شمارې دلته نه اخلي. نو کله دوستانو تاسو په ثبت معلومات باندې کلیک وکئ، دلته تاسو ته یو میسیج درکوي چې درخواست شما موافقانه ایجاد گردید. د هغې نه وروسته بعدي مرحله باندې کلیک کوو. اوس دوهمه مرحله کې فتح یا ادرس شروع کیږي. نو دلته تاسو وینئ مونږ دلته دا معلومات داخلوو. لومړۍ مرحله کې تاسو خپل هغه د اوسېدو نوعیت وټاکئ، مثلا دایمي ده او یا مثلا څه ډول ادرس دی یا فعلي دی. نو دلته تاسو هغه یو نه یو شکل وټاکئ. دلته به تاسو ولایت وټاکئ چې په کوم ولایت کې مثلا تاسو اوسیږئ. زه کابل انتخابوم. دلته به تاسو ولسوالي انتخاب کړئ، یعنې کله چې تاسو ولایت انتخاب کړئ، ولسوالي دلته په اتوماتیک شکل اخلي، او دلته به تاسو یو ناحیه انتخاب کړئ. د هغې نه وروسته به دلته تاسو کوم څه معلومات چې تاسو غواړئ دلته به یې ولیکئ. د هغې نه وروسته افزودنې ادرس په دې باندې کلیک وکئ. نو کله چې په دې باندې کلیک وکئ، دلته دوستانو تاسو هغه ادرس اضافه کیږي. اوس راځو موږ لومړی په دې باندې کلیک کوو، یعنې دلته په دې ځای باندې. د هغې نه وروسته مرحله بعدي په دې باندې کلیک کوو. خو نو دوستانو کله چې په افزودنې هلته موږ په ادرس باندې کلیک وکړ، نو هغې نه وروسته مرحله بعدي کلیک کوو. نو بالاخره زموږ زده کړې برخې ته رارسیږو. په دې بحث کې مونږ خپل هغه معلومات داخلوو چې مونږ د کوم پوهنتون نه فارغ یو او په کوم بحث کې مونږ زده کړې کړي دي، دا معلومات مونږ داخلوو. مثلا زه دلته شیخ زاید پوهنتون، مثلا زه د دې شیخ زاید پوهنتون نه فارغ یم. شیخ زاید
پوهنتون. مثلا د کومې پوهنځۍ نه زه به دلته دوستانو ولیکم چې ادبیات. هر پوهنځۍ نه چې تاسو فارغ وئ هغه تاسو دلته انتخابولی شئ او په دې کې مثلا د کوم بخش نه تاسو فارغ یې. زه دلته مثلا یو بخش انتخابوم اداره او منیجمنت دې نه فارغ شوی یم. نو دوستانو هر بخش نه چې تاسو فارغ وئ کولی شئ تاسو دا دلته انتخاب کړئ. ټول بخشونه تقریبا په دې کې شته، تاسو کولی شئ انتخاب کړئ. مثلا انجینری سیول. د هغې نه وروسته به دوستانو دلته راشئ په افزودن تحصیلات په دې باندې کلیک وکړئ او ستاسو معلومات دلته اضافه کیږي. نو دوستانو کله چې معلومات اضافه شول د هغې نه وروسته موږ مرحله بعدي په دې باندې کلیک کوو. اوس راځو کاري تجربه مثلا هغه تاسو مثلا څه ډول اضافه کولی شئ. زه به دوستانو تاسو ته د دې په اړه لنډ معلومات درکړم. دلته مثلا اداره وزارت د کومې ادارې یا وزارت سره تاسو کار کړی زه به دلته معلومات داخل کم خو په همداسې د دندې مثلا عنوان به تاسو داخل کړئ. مثلا تاسو په کوم بخش کې کار کړی دی، کومه دنده تاسو لرئ، دغه بس به تاسو مثلا څه ډول بس دی د هغې درجه باید تاسو انتخاب کړئ. د هغې نه وروسته دلته راشئ محل وظیفه یعنی تاسو په کوم ځای کې کار کړی او سال په کوم کال مثلا د څو کالو لپاره تاسو دغه دنده اجرا کړې ده. د هغې نه وروسته د څو میاشتو لپاره یعنی میاشت هم ضرور دي تاسو یې باید دلته داخلې کړئ. نو اوس دوستانو راځو کله چې دغه معلومات تاسو داخل کړل د هغې نه وروسته موږ په افزودن تجربه کاري په دې باندې کلیک کوو. که تاسو دوستانو د کارمند لپاره ثبت نام کوئ بیا دغه مرحله ستاسو لپاره اړینه نه ده، ځکه د کارمند لپاره کاري تجربې ته ضرورت نشته. خو که چیرې تاسو مثلا په نورو بخشونو کې غواړئ ثبت نام وکئ نو بیا کاري تجربې ته ضرورت دی چې تاسو باید معلومات داخل کړئ. راځو د هغې نه وروسته مرحله بعدي په دې باندې کلیک کوو. نو دوستانو بله مرحله هغه د مهمه مرحله ده چې هغه د اسنادو ضمیمه کول دي او ډیره مهمه ده. د دې لپاره به تاسو خپل هغه تحصیلي اسناد د لیسانس یا کوم نور اسناد چې تاسو لرئ هغه به تاسو د پی ډي اف په بڼه واړوئ. د دې لپاره به دوستانو زه تاسو ته طریقه وښایم. مثلا زه غواړم دغه څو یوه نمونه تاسو لپاره وښایم. مثلا زه غواړم تذکره او ترانسکریپ او ترڅنګ تصدیقنامه دغه څلور شیان یا مثلا که تاسو د کاري تجربې اسناد هم لرئ او هغه به هم تاسو د دې سره ضمیمه کړئ. دا مثلا زه غواړم دوی ته واستوم. د هغې نه وروسته تاسو به دغه لومړی سکین کوئ، د تصویر په بڼه به تاسو راواخلئ خپل موبایل کې او یا مثلا په کمپیوټر کې. دلته مثلا تاسو ورډ خلاص کړئ. کله دوستانو تاسو چې خلاص کړئ دغه تصویرونه تاسو کاپي کړئ، دلته یې په ورډ کې پیسټ کړئ. کله دوستانو تاسو چې دا پیسټ کړئ دلته خو مناسب نه دی راغلی، تاسو باید دا مناسب کړئ، ترتیب ورکړئ او په هره صفحه کې یو دانه راولئ. چون دلته ویډیو اوږدیږي نو زه به تاسو لپاره صرف هغه طریقه وښیم. د دې ترتیب کول تاسو ته پرېږدم ځکه اسانه دي. د هغې نه وروسته کله تاسو چې دا ترتیب کوئ راځو دلته موږ په فایل په دې باندې کلیک کوو. کله چې په دې باندې کلیک وکئ دلته به دوستانو راشئ تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک وکئ. د هغې نه وروسته به دلته راشئ په کریټ پی ډي اف په دې باندې کلیک وکئ. نو یعنې تاسو په دغه فایل پی ډي اف شکل ته واړوئ ځکه دوی د پی ډي اف په شکل دا واړي. نو د هغې نه وروسته موږ راځو مثلا دا زه په ډیسکټاپ باندې سیو کوم پبلیش. نو بالاخره دوستانو موږ دلته تاسو وګورئ دغه فایل د پی ډي اف په شکل واړولو. خو مهمه خبره دا ده چې تاسو چې کوم معلومات د پی ډي اف په بڼه راټولوئ د دوی سایز باید د 15 MB نه اضافه نه وي. که تاسو دغه سایز د 15 MB نه لوی و نو بیا تاسو د دې لپاره تاسو کمپریسر په اساس هغه کوچني کوئ. نو لومړی دا چې تاسو کله دا د پی ډي اف په بڼه واړوئ نو د هغې نه وروسته به تاسو دغه پی ډي اف فایل دا به تاسو راواخله په یو فولډر کې به یې واچوئ او دغه فولډر به د زیپ په شکل واړوئ
زه به تاسو ته طریقه وښایم. مثلا دوستانو اوس راځم زه دلته نیو او دلته یو فولډر جوړوم. مثلا دا دې ته یو عنوان ورکوم چې نو دوستانو کله چې مثلا دا فولډر ما جوړ کړ د هغې نه وروسته دغه پی ډي اف فایل راخلم دې فولډر ته یې ور اچوم. نو کله چې دلته دې فولډر ته انتقال کړم نو د هغې نه وروسته موږ دغه کوم فولډر چې جوړ کړ دغه فولډر زه د زیپ په شکل اړوم. دې لپاره موږ رایټ کلیک کوو دلته راځو په کمپریس اینڈ ایمیل په دې باندې کلیک کوو. دلته دوستانو موږ راځو دلته به زه زیپ انتخاب کوم. نو اوس به راشو دغه زه سیو کوم اوکې. نو بالاخره زموږ دغه فایل د زیپ فولډر په شکل اوړي. دلته دوستانو تاسو کولی شئ دا وګورئ. نو کله چې دا د زیپ فولډر په شکل واوړي نو دا زه اوس اپلوډوم دغه ځای ته. دلته راځم دې ځای باندې کلیک کوم. دلته موږ په ډیسکټاپ کې همغه فایل انتخابوو خو هغه فایل باید موږ انتخاب کړو چې کوم د زیپ فولډر په شکل دی. دغه تاسو وینئ همدغه یو دی. د هغې نه وروسته به دوستانو تاسو عکس انتخاب کوئ. عکس په اړه تاسو ته مخکې موږ معلومات درکړل چې د خپل پاسپورټ سایز باید وي. مثلا زه یو تصویر دغه تصویر انتخابوم. د هغې نه وروسته دوستانو تاسو کولی شئ په کومه ملي ژبه غواړئ تاسو ازموینه ورکړئ. مثلا پښتو باندې آیا میخواهید ملی اداره معلوماتی بیشتر کار کنید بله. نو دلته دوستانو تاسو کولی شئ اضافي معلومات ولیکئ. کله چې تاسو ثبت نام وکئ دغه پروسه سر ته ورسیده او ستاسو ثبت نام په بریالیتوب سره سر ته ورسید. تاسو لپاره د سیستم لخوا یو مسلسله شماره درکولی کیږي چې هغې مسلسله شمرې په اساس تاسو په راتلونکي کولی شئ خپله نتیجه وګورئ. مثلا خپله شرټ لیست کیدل وګورئ او یا نور اضافي معلومات د خپل ځان په اړه په راتلونکي که تاسو غواړئ سرچ کئ هغه تاسو کتلی شئ. دې لپاره دوستانو کولی شو موږ ثبت معلومات و اسناد په دې باندې کلیک وکړو او د هغې نه وروسته په ارسال باندې کلیک کوو یا دغه مثلا موږ مربوطه بخش ته لیږو. نو دوستانو زه پکې نور مخکې نه ځم. تاسو کولی شئ دلته ثبت معلومات و اسناد په دې باندې کلیک وکړئ. نه وروسته تاسو ته مسلسله شماره درکولی کیږي. که تاسو دغه مرحلې په دقیق او مناسب ډول سرته رسولی وي. دلته چون ما دغه مرحلې دقیقې سرته ونه رسولی او فقط مې ستاسو لپاره د رهنما په ډول کار وکړ خو تاسو باید دغه په ډېر دقیق ډول ډکې کړئ. نو دوستانو که بیا هم کومه ستونزه وه او یا مشکل و کولی شئ په کمنټ کې راته پرېږدئ او کمنټ کې راته ولیکئ او یا مثلا زما د همدې ویډیو لاندې په ډسکریپشن کې زه درته د واتساپ شمارې لینک درکوم. تاسو کولی شئ زما سره اړیکه ونیسئ. انشاءالله ستاسو مشکلات به حل شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک مو هیر نشي. تر بیا پورې زه افضل محمد وقار له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.